لیور او ورینداره د پن او عبرت څخه ډکه قیصه. په یو ښار کې دوه ورونه اوسېدل. څه موده وروسته مشر ورور یې له یوې ډېرې ښکلې نجلۍ سره واده وکړ چې د مور او پلار یوازینۍ لور وه. د وخت په تېرېدو سره د نجلۍ مور او پلار وفات شول. د نجلۍ خاوند یو څو ورځې وروسته بل ښار ته د مزدورۍ لپاره اراده وکړه. د ډېر فکر نه وروسته یې دا پرېکړه وکړه چې خپله مېرمن له ورور د نجلۍ لیور سره پرېږدي، ځکه چې خسر او خواښې یې دواړه وفات شول او مېرمنه یې نور خپلوان نه درلودل. نوموړی خپل ورور باندې ډاډه و او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حدیث ته یې خاصه پاملرنه ونه کړه چې فرمایي الحم موت، یعنې لیور مرګ دی. خپله مېرمن یې ورور سره پرېښوده او سهار وختي په سفر روان شو. څو ورځې وروسته لیور خپلې وریندارې ته په بد نظر وکتل او نوموړی څخه یې د بدکارۍ غوښتنه وکړه. وریندارې یوه ډېره هوښیاره او دینداره وه. خپل لیور غوښتنه یې په کلکه رد کړه. لیور ورته وویل زه به تا بدنامه کړم او یا مې غوښتنه ومنم. وریندارې ورته وویل ته چې هر څه کوې زه به هېڅکله ستا ناوړه غوښتنه ونه منم. د وخت په تېرېدو سره د ښځې خاوند راغی. ورور یې چې کله سترګې ورباندې ولګېدې ورته ویې ویل ستا مېرمنې خو ما نه د بدکارۍ غوښتنه وکړه او ما یې خبره ونه منله. د ښځې خاوند چې دا خبره واورېده پر ځای د دې چې خپلې ښځې نه پوښتنه وکړي خپله ښځه یې طلاقه کړه او له کور نه یې وشړله. ښځې بېچاره بله لار نه درلوده. له ښار نه روانه شوه او بل ښار ته ورسېده او په لار کې یوه جونګړه تر سترګو شوه. دروازه یې وټکوله چې یو بزرګ عابد ورته راووت او پوښتنه یې ترې وکړه چې څه غواړې. ښځې خپله کیسه ورته وکړه چې داسې ظلم راسره وشو. عابد ورته وویل هېڅ خبره نه ده، راشه زما یو ماشوم دی د هغه روزنه وکړه، زه به تا ته تنخوا درکوم او همدلته اوسه. ښځې د عابد خبره ومنله او د ماشوم په روزنه یې پیل وکړه. د یادونې وړ ده چې عابد یو بل خادم هم درلود چې د عابد خدمت به یې کاوه. دا چې ښځه ډېره ښایسته وه یوه ورځ خادم د بدکارۍ غوښتنه ترې وکړه. ښځې ورته وویل ما د بدکارۍ نه کولو په خاطر خپل خاوند له لاسه ورکړ، نو ستا غوښتنه به څنګه ومنم. خادم پاڅېد او ماشوم یې وواژه. کله چې عابد راغی خادم یې شیطانت ورته وکړ چې ښځه خو ستا نازولی ماشوم وواژه. عابد ډېر په قهر شو او ښځې ته یې 2 دیناره ورکړل او بښنه یې ورته وکړه چې نور د الله در سره پوه شي، نور زما له جونګړې نه لاړه شه. ښځې 2 دیناره ورسره واخیستل او حرکت یې وکړ. په لار کې یو ځای 5 کسانو یو قرضدار رانیولی دی او وهي. ښځې پوښتنه ترې وکړه چې دا ولې وهئ؟ هغوی ورته وویل زموږ 2 دیناره قرض ورباندې دی. ښځې له جیب نه 2 دیناره راویستل او ور یې کړ. قرضدار یې له وهلو نه خلاص کړ. بیا یې قرضدار ته خپله کیسه وکړه چې داسې تکلیفونو سره لاس او ګرېوان یم. قرضدار ورته وویل زه به ستا احسان هېر نه کړم، څه خدمت وکړم. ښځې ورته وویل راځه چې له دغه فاسد ښار څخه لاړ شو، بل ځای به ژوند ته ادامه ورکړو. قرضدار ورسره ومنله او د سیند په لور روان شول تر څو په کښتۍ کې بل ښار ته لاړ شي. کله چې کښتۍ ته ورسېدل قرضدار ښځې ته وویل ته ورجګه شه زه هم درځم، لږ ضروري کار لرم. ښځه کښتۍ کې کېناستله او قرضدار کښتیوان ته ورغی تر څو چې د ښځې د احسان بدله ورکړي. کښتیوان ته یې وویل دا زما وینځه ده او خرڅوم یې، ښکلا خو یې خپله وینې، نو زر کوه پیسې یې راکړه. کښتیوان هم د قرضدار خبره ومنله. د ښځې قیمت یې ورکړ. نور قرضدار پښې سپکې کړې او ښځه یې یوازې کښتیوان ته پرېښوده. کله چې کښتۍ روانه شوه نو ښځې د قرضدار پوښتنه وکړه چې چیرې دی. کښتیوان ځواب ورکړ چې ته خو زما وینځه یې، ستا بادار ته مې پیسې ورکړي دي، نور زما په واک کې هر څه چې درته وایم هغه به کوې. دا کښتۍ کې ناستو سپرلیو چې تجارانو له ښځې څخه د بدکارۍ غوښتنه وکړه. ښځه هکه حیرانه شوه او له ځان سره یې سوچ وکړ چې دا څه کیسه راوشوه. د باران نه تښتېدم تر ناوې لاندې مې شپه شوه. بیا یې کلک عزم وکړ چې په هېڅ صورت به د دې غوښتنه ونه مني. نو د تجارانو غوښتنه یې رد کړه. تجارانو ډېر ټینګار وکړ چې خامخا به زموږ غوښتنه مني. آخر چې نه شوه ښځه یې په زور مجبوروله چې په دغه وخت کې یو الهي توپان راغی. کښتۍ د ساحل په لور یې واخیسته او ټوله سپرلۍ غرقه شوه. یوازې ښځه ترې بچ شوه. په دغه وخت کې پاچا له خپلو وزیرانو سره ساحل ته په چکر راغلی و. په ناڅاپي ډول یې سترګې په ښځه ولګېده. بیا یې خپلو عسکرو ته امر وکړ چې ښځه راولئ. کله چې ښځه راوستل شوه نو پاچا پوښتنه ترې وکړه چې دلته څه کوې. ښځې پاچا ته خپله ټوله د مظلومیت کیسه وکړه. پاچا د نوموړې زړه بوږنوونکې کیسې ډېر غمجن کړ. بیا یې ښځې لپاره ځانګړی ډاکټر راووت او په ښه توګه یې درملنه ترسره شوه. په پای کې پاچا له ښځې سره واده وکړ او بیا یې د نوموړې په غوښتنه د نوموړې مخکینی خاوند لیور عابد د عابد خادم او قرضدار را پیدا کړل او د ټولو خلکو مخکې مجلس دایر کړ. په دغه وخت کې ښځه راجګه شوه او مخکینی خاوند ته یې وویل ته ملامت نه یې ځکه ورور دې دوکه کړی نو ته مې بخلی. بیا یې لیور ته وویل ته به په درو وهل کېږي ځکه چې تا ما باندې تهمت لګولی دی. بیا یې عابد ته وویل ته هم بې ګناه یې او ما بخلی ځکه چې خادم دروغ درته وویل. بیا یې د عابد خادم ته وویل ته به قصاص شې ځکه چې تا معصوم ماشوم وواژه. او بیا یې قرضدار ته وویل چې ما تا سره احسان وکړ او تا وعده را سره وکړه چې زه به ستا د احسان بدله درکوم. آیا زما د احسان بدله همدا وه چې زه دې په وحشي ځناورانو خرڅه کړم؟ قرضدار له ډېر خجالت څخه سر ښکته اچولی و. بیا یې ورته وویل تا به زندان ته ولېږم ځکه چې ما سره د غدر وکړ.
په پای کې پاچا خپلو عسکرو ته امر وکړ چې د ښځې ټولې فیصلې عملي کړئ. عسکر راجګ شول، د پاچا امر پر ځای کړ او بیا ټول په خپله مخه روان شول. پاچا او ښځه هم خپلې ماڼۍ ته راغلل او د خوشحالۍ ژوند یې پیل کړ. ښځې د الله تعالی ډېر شکر ادا کړ او ویې ویل چې ای زما ربه، ما ستا یو امر قبول کړ چې خپل ځان مې پاک وساتم او تا ما باندې احسان وکړ او زه د پاچا مېرمنه کړم. زموږ نننۍ قصه تر همدې ځایه وه. که خوښه شوې مې وي لایک یې کړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ.